السلام علیکم ملګرو، څه حال دی؟ امید کوم چې ټول به راته روغ جوړ او صحیح سلامت به ملګرو. ډیرو کسانو ته داسې مسلې راځي چې یاره خپل موبایل، او اکثر زمونږ پښتانه چې دي نو زړې موبایل اخلي یا خپل موبایل چې دی نو خرڅوي. نو د موبایل اخیستلو او د خرڅولو په وخت کې ګوره ډیر زیات احتیاط کوئ، ځکه چې جیمیل چې دی که نه نو ستا د موبایل چابي ده. ستا موبایل کې که تا هر څه تاسې وکړي دي او یا تا څه کتلي وي نو هغه ټول دی جیمیل کې چې دي نو هغه سیو شوي دي، هغه محفوظ شوي دي، هغه هر سړی بیا کتلی شي. بل ستا جیمیل چې دی نو که چېرته چا کولاو کو نو ستا د جیمیل ستا په موبایل کې چې کوم اهم څه شیونه دي نو هغه دا بالکل بیا داسې شو چې لکه د هغه په موبایل کې دي. ټیک ده؟ نو تاسو یو مهرباني دا کوئ چې کله موبایل اخلئ یا موبایل خرڅوئ، که د بل چا نه اخلئ هم د هغه جیمیل ختموئ، او که چېرته خپل موبایل خرڅوئ یا چاله ورکوئ نو هم تاسو خپل جیمیل ختموئ. صحیح ده؟ څوک ورته جیمیل وایي، څوک ورته ایمیل وایي، څوک ورته موبایل آی ډي وایي، څوک ورته پلی سټور آی ډي وایي. تاسو ورته هر څه نام اخلئ. نو راځئ زه تاسو ته ښیم د جیمیل د خپل موبایل نه د جیمیل د ختمولو څه طریقه ده. دا به څه طریقه باندې ختم کړو، ځکه ډېر خلک داسې وي چې هغه جیمیل ختموي خو ختمولی نه شي. نو ستاسو سره په سکرین باندې جیمیل به مخامخ تاسو ته ښکاري. بس سمپل دی جیمیل باندې داسې کلیک واخلئ. چې کله تاسو کلیک واخلئ نو ښي طرف ته بره تاسو ته به د جیمیل آیکن ښکاره شي. صحیح ده؟ دې آیکن باندې به داسې کلیک واخلئ. چې کله کلیک واخلئ تاسو ته ټولې آیډیانې مخامخ راغلي د جیمیل. صحیح ده؟ که یو آی ډي ده او که ډېرې دي، خو تمام آیډیز به تاسو ته په دې باندې راشي، که هغه بیا هر څه وي. نو د دې نه وروسته بیا تاسو داسې ښکته راشئ او دا مینج اکاونټ آن دیس ډیوایس، ټیک ده، دې باندې به لاندني اخرني باندې به تاسو داسې کلیک واخلئ. چې کله دې باندې تاسو کلیک واخلئ نو دلته به تاسو ته بیا داسې یو انټرفیس راشي. دا ګوګل تاسو به ښکاري که نه، ګوګل، صرف د ګوګل باندې داسې کلیک والئ. نو چې کله تاسو کلیک واخلئ نو بیا تاسو ته ستاسو تمام آیډیانې دلته راغلي. صحیح ده؟ خو درته وایم چې دا په کار نه ده چې خامخا ډېر آیډیان به تاسو سره راځي. صحیح ده؟ زما سره خو 8 آیډیانې دي، ځکه ماته ټولې راغلي. تاسو ته که ستاسو سره موبایل کې یوه یا دوه یا پنځه یا هر څو شي نو هغه به تاسو ته په دې ځای باندې دلته شو شي. کله چې تاسو دې ځای ته راشئ نو سمپل هغه آی ډي باندې به کلیک واخلئ کومه چې تاسو ختمول غواړئ. صحیح؟ نو زه ډیلیټ کول نه غواړم، خو صرف تاسو ته د ښودلو دپاره د یو جیمیل باندې زه داسې کلیک والم. ټیک ده؟ بیا چې کله تاسو دې ځای ته راشئ که نه نو د بعضو کسانو موبایلو کې به د ښي طرف ته 3 ټکي راشي، 3 نقطې به راشي. صحیح ده؟ که چېرته هغه نقطې رالې نو تاسو په دغه نقطو باندې یعنې په دغه ټکو باندې به کلیک واخلئ. چې کله تاسو کلیک واخلئ نو تاسو ته بیا راشي لاندې ریمو اکاونټ. بس صرف په هغه ریمو اکاونټ باندې چې کلیک واخلئ نو تاسو جیمیل چې دا به ختم شي. او بعضې کسانو ته به داسې یو انټرفیس راشي لکه ماته چې دی زما د موبایل سیټینګ داسې دی چې مور آپشن ماته لاندې د اخرني ځای کې راکړی دی. د مور آپشن باندې به داسې کلیک واخلئ نو دلته تاسو ته راغلی دی ریمو اکاونټ. دې ریمو اکاونټ باندې به کلیک واخلئ او ستاسو د موبایل نه به جیمیل چې دی نو ختم شي. نو ډېر په اسانه طریقې سره تاسو د خپل موبایل نه جیمیل ختمولی شئ. ټیک ده؟ نو که چېرته ویډیو مو خوښه شوي ملګرو، ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ او چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. چېرته چې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.